په خېټه کې چینجي دومره زیات خطرناک دي ستاسو د ماشومانو دپاره او تاسو دپاره چې دا په وجود کې وینه سي هم کموي او که چیرې په کولمو کې د دې مقدار ډېر زیات شو او دا د انسان د وجود نه بهر نوځي نو دې دپاره بیا اپریشن کول غواړي او دا چینجي دومره زیات خطرناک دي چې دا د انسان په سرمن کې هر ځای ته تللی شي او انسان ته نقصان رسولی شي نو داسې کمې وجې دي چې د هغې وجې نه د ماشومانو یا د انسانانو په وجود کې دا چینجي ډېر زیات پیدا کېږي نو د ټولو نه اول وجه دا ده که ماشوم یا غټ انسان وي او هغه اوبه ګنده څښي نو د هغې د وجې نه د انسان په خېټه کې دننه چینجي پیدا کېږي او دویم دا که چیرې انسان هغه خوراک ډېر زیات کوي که هغه بازاري وي یا د کور خوراک وي چې د هغې ټایم ډېر شوي وي د هغې صفایي په صحیح طریقه باندې نه وي شوي نو د هغې د وجې هم پیدا کېږي او درېیمه وجه دا ده که چیرې ماشوم یا غټ انسان وشروم ته ځي او د هغې نه بعد په صابون باندې لاسونه نه وینځي نو د هغې نه هم د پیدا کېدو چانسز ډېر زیات وي او څلورمه وجه دا ده که چیرې د ماشوم نوکونه غټ وي یا د انسان نوکونه غټ وي او د هغې صفایي په صحیح طریقه باندې نه کوي یا نوکونه نه کټ کوي نو د هغې د وجې د انسان په خېټه کې دننه چینجي پیدا کیدی شي او پنځمه وجه دا هم کیدی شي چې اکثر ماشومان بې ابله خپې ګرځېږي په خاورو باندې نو د هغې د وجې هم د انسان د خپو په ذریعه باندې یا د ماشوم د خپو په ذریعه باندې انسان ته د چینجي راځي او د هغه په خېټه کې دننه جوړیږي او شپږمه چې د ټولو نه ضروري وجه ده هغه دا ده کله چې ماشوم یا غټ انسان د صفایي خیال نه ساتي نو د هغې د وجې د انسان په وجود کې دننه چینجي جوړیږي نو کله چې د ماشوم یا د غټ انسان په وجود کې چینجي په جوړېدو شي نو کم داسې علامات دي چې هغه ماشوم یا غټ انسان ته پیښېدی شي نو په هغې باندې هم دغه شان په پښتو کې نیکسټ ویډیو را روانه ده انشاءالله نو هغه به تاسو ته په همدې پلیټفارم باندې میلاوي